باطل څنګه پورته شوي زمریان دین لیدا ځوانان دین لیدا د غیرت یان دین لیدا. اوله خبره ده چې صحابي حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه ته د خر نسبت کړي ده معاذ الله. نو ګوري ورونو کزه داسې وایم چې د وکټوري اهل حدیث مشر امین الله خر ده او خر د خرو مشري، نو وکټوریان دا خبره نه برداشت کوي. لیکن تاسو اوس ګورئ چې د صحابي په باره کې برداشت کوي او یوازې برداشت کول نه بلکې خوشحالم دي ورته. زه چیلنج ورکوم کوم وکټوري دی چې د خپل مشر نه په دې خبره کې براءت اعلان کړي چې ای وکټوري تا ولې د صحابي ته د خر نسبت کړی دی؟ کوم وکټوري دی چې د خپل مشر باندې په دې خبره کې رد وکړي چې ولې د صحابي ته معاذ الله خر ویلی دی؟ دارنګې د سفاه صحابه والا دا ډېر د قربانۍ والا جماعت دی، د صحابه دفاع کوي. خو افسوس ده چې داسې خرم چې صحابه ته خره وایي د دوی مقابله بیا نه کوي د وکټوري اهل حدیثو. یوازې شیعګان چې د صحابه ګستاخي وکړي نو د هغې مقابله کوي، او دا وکټوریان چې د صحابه په ګستاخۍ کې د شیعګانو نه هم یو څو قدمه مخکې لاړه. نو الله پاک دې ته موجه کړي. نو دی وایي چې ما د حدیث الفاظ ویلي دي، وایي په حدیث کې داسې راغلي دي چې دا صحابي وایي چې زه معاذ الله زما په خولم نه راځي د خره په شان ورغړېدم، زه وایم لعنة الله علی الکاذبین. په بخاري کې داسې الفاظ دي کما تمرغ الدابة، دارنګې فتمعقت بالصعید. په مسلم کې داسې الفاظ دي فتمرغت في الصعید کما تمرغ الدابة، دارنګې فتمعقت في التراب. په ابو داود کې داسې الفاظ دي کما تتمرغ الدابة. په ابن ماجه کې داسې الفاظ دي فمعقت في التراب. دا بخره ته نه وایي. دین سر قربانونه زنده‌باد زنده‌باد وي خلی سلفی خسته ځوانان زنده‌باد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مونږه د رحیم الله بدعتي یو څو خبرې واورېدلې چې هغه د په استاد محترم الشیخ ابو محمد امین الله الفیشاوري پسې یو الزام لګولی دی چې دا صحابي ته چې کوم د خر ویلی دی عمار بن یاسر ته، حاله چې کوم د تیمم حدیث دی په دې کې په خپله باندې هغه ذکر کړي دي. ابو داود کې د حدیث ذکر شوی دی چې فتمرغت فی الصعید کما تتمرغ الدابه، زه په ځمکه کې داسې ورغښتم لکه څرنګه چې دابه رغړي. نو عام دابه په عرب کې حقیقت دی په هغه څیزونو کې چې په څلورو خپو باندې ګرځي، عوام خر چې کم دی رغړي په ځمکه باندې. د دې د وجې نه الحمدلله صحابو احترام زمونږ په زړونو کې زمونږ په سینو کې پروت دی. صحابو ته مونږ دا نسبتونه چې کم دی نه کوو. دارنګې د انبیاو علیهم السلام احترام زمونږ په زړونو کې پروت دی، هغوی ته دا نسبتونه مونږ نه کوو. اهل باطل او دارنګې اهل بدعه چې کم دی دوی اوس هسې حیران شوي دي. الحمدلله الله تعالی اهل حقو ته بریا ورکړې ده او دارنګې اهل حق چې کم دی په تیزۍ باندې مخې ته روان دي، او دارنګې دوی بل خلق په تقلید باندې ملزم کوي او دا خبرې ذکر کوي چې وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. دا آیت وایي د غیر مقلدین مبارک دی. الحمدلله مونږه اول دی بدعتي ته رحیم الله بدعتي ته بیا چې څومره اهل بدع دي او څومره مقلدین دي هغوی ته زمونږ چیلنج دی که تاسو زمونږ سره په مسله د تقلید باندې بحث کوئ په کوم مسله باندې، خو تقلید مسله دا اهم مسله ده. الحمدلله په دې باندې مونږ په هر میدان کې تیار یو. تاسو په فیسبوک کې او دانګ په موبایلو کې په خلکو پسې ابتراعات مه کوئ چې کوټو کې ناست یې او دارنګې ځان پسې نور جوخ کړئ او دا غځنې فیسبوک کې چې کوم دی خبر راولئ. حالانکه دا طریقه د باس نه ده. د باس طریقه دا چې انسان آمنے سامنے مخامخ کړي، بیا به ستاسو د علم او دارنګې ستاسو د منطقو د فلسفې پته به بیا ولیکي. زمونږ هر بدعتي ته هر مقلد ته دا چیلنج دی که غار یې وي چې کوم په اهل حقو پسې لګیا دي.
دویم مونږ یو بیان واوریدو د ارشاد او توحید او سنت د مناظرین د مشر چې هغه نوم توصیف ته صحابي اوسیدونکو هغه دا ذکر کړی دي چې هر حدیثو په هوا باندې او په دې باندې او د سمات نه وي دا ډېر غټ ابتلاءات په حدیثو بس او دا خلک ځان ته توحید والا وي او سنت والا وي او دا غي باوجود چې کوم نبی دوی داسې خبرې کوي د دوی شان سره دا خبرې مناسب نه دي دوی زموږ دا چیلنج دی چې تاسو خلک د امام سي په مذهب باندې ملزم کوي چې خامخ امام سي بمنه په غبس و روانيږي څوک په غبس و روانه شو هغه مقلد نه شو د انسان په سم لار باندې روان نه دی دوی تم زموږ چیلنج دا خبرې مکوې په حدیثو بس او خامخ تاسو په هر ځای کې دا خبرې ذکر کوي الحمدلله زموږ چې کوم مسله خاص کر مسله تقلید چې دا سره کې زموږ استاد په منځ کې متنازع فيها مسله د معرکه الارام مسله ده په دې کې الحمدلله موږ په ارض کې تیار یو او دارنګي د حق نه چې کوم موږ دفاع کولای شي د دې وجنه حق بیانول فکر دی او دارنګي په علماو بس او په حال حق بس او په حال پرست علي حق چې کوم دي او دارنګي حق پرست بس دې به سره دې بدویل نه دی فکر او د خلک د عوام او د خلکو زینونه چې کوم نه خرابول نه دی فکر یو خبر یې مونږ وکړي او مقصد په دې کې خیر خوایي ده حق ویل فکر دی ذکر قیامت ورځ روانه ده او دارنګي مرګ روان دی او خبر په ټول بس روان دی هر انسان مدیته ته وردی د څه وینا کول فکر دی انسان بیا دارنګي دغه جواب الله ته مور کولای شي او دارنګي د الله د مخلوق مخ کې انسان چې کوم نه شرمنده نه وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك